اسلامي امارت په ملګرو ملتونو کې پر پاکستان عریضه وکړه. وایي د افغانانو د نیولو په اړه دی نړیوال بیړنۍ مداخله وکړي. درنو لیدونکو ستړي مشئ. په پاکستان کې د اسلامي امارت استازي د پولیسو له لوري د افغانانو خپل سرو نیولو او بیرته ګرځولو ته جدي اندېښنه ښودلې ده. دغه استازي د کډوالو چارو په نړیوالې ټولنې او د بشري حقوقو پر نورو ټولنو غږ کړی چې په دغه چاره کې بیړنۍ مداخله وکړي. له تیرو څو ورځو راهیسې په اسلام آباد کې پولیسو د افغانانو پر کورونو چاپې پیل کړي دي او لږ تر لږه 800 افغانان نیولي چې ښځې او ماشومان هم پکې ګډ دي. په اسلام آباد کې د اسلامي امارت استازي د افغانستان د استازولۍ پر ایکس پاڼه لیکلي چې د قانوني اسنادو په شتون کې د افغانانو په نیولو اندېښمن دي او خپلې اندېښنې د پاکستان له واکمنۍ سره ګډې کړي دي. د دوی په خبره د NOC د اړتیاو صادرولو بهیر په اړه د وضاحت نشټوالی د خپل سرو نیولو او ایستنو د ستونزمنو پیښو لامل شوی. یاد استازي تر دې وړاندې لیکلي وو په شړل شوو کسانو کې 137 هغه افغانان دي چې د ویزې موده یې پای ته رسیدلې وه خو مخکې د تمدید غوښتنه کړې وه او همدارنګه د لنډمهاله UNHCR شارپ د نوملیکنې څښتنان دي. په اسلام آباد کې د اسلامي امارت استازی همدارز ډیروي چې د پاکستاني واکمنۍ دغه کړنه د هغو ښځو او ماشومانو چې اوس په پاکستان کې بند پاتې دي د غمجنې بیلیدو لامل شوی. استازي په ځانګړې توګه د نامسؤلانه نیول کېدو او د کورونو د پلټلو په اړه لیکلي. موږ په درناوي د پاکستان له واکمنۍ څخه غوښتنه کوو چې دغو فشاري اندېښنو ته ژر تر ژره رسیدنه وکړي. یاد دې وي چې له تیرو څو ورځو راهیسې په اسلام آباد کې پولیسو د افغانانو پر وړاندې سخت چلند ترسره کړی او کور پر کور پلټنه او د افغانانو نیولو لړۍ پیل کړې ده. ویل کېږي چې په نیول شوو افغانانو کې هغه کسان هم ګډ دي چې په پاکستان کې د اوسېدو لپاره قانوني اسناد لري. درنو لیدونکو نه مالتیا مو مننه.